من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم ما خرج کوي تاسو من نفقة سخيرات وما أنفقتم من نفقة هغه تاسو سخيراتونه کوي او نذرتم یا نظر منی تاسو نظر دو قسمه ده یو نظر لله نه یو د الله لپاره نظر یو نظر لشیطان نظر د الله لپاره پورا کول پکار دي کم نظر د الله لپاره منی نه پورا کول پکار دي کم نظر چې د معصیت د ګناي هغه بیا نه دي پورا کول پکار نظر د معصیت ومنو نو بیا دا نظر مات کاو د کفاره ورکا حدیث د مسلم کې راځي کفاره النذر کفاره الیمین د نظر کفاره د قسم کفاره ده بس دا کفاره ورکا او نظر ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ قتل یو سړی دی او زنانه ده هغه روانه ده پیدل وړل وی تکلیف ده ورته په غرمو کې روانه ده ولدا بولی وې د قسم کړی ده زو پیدل حج له زمانه نبی اسلام القسم مات کا نظر کفاره ورکا او شابه کې استوقي جو حج لړا شه دا نظرونه نه دي مدل په دانه پورا کول وکړه کم نظر چې چاومنو او دا د ګناه دی بس دا ختم کا لا نظر فی معصیه فإن الله يعلم الله تعالی فی جنین الله من بدل درکی وما للظالمین من انصار او نشر ظالمان د باندې امدادیان ان تبدوا الصدقات فنعما هي دې ته دا مسله ثابت شولا لاندې آیت چې کوم روان دی صدقې ورکې نو دوه قسمه یا دا چپټه ورکا او یا کاریا ورکا نو پټ ورکول کې اجر ډېر دی او په کارو کې فنعما هي خدي او کپټولې وو نو خیر لكم ډیر ور دي تاسو لپاره معلومه دا شو چې څومره پټ صدقه وکړي نو بلې کې اجر ډیر دی نو په پټو کې اجر ډیر دی ثواب په دوانو کې دی دویم دا چې فرضي صدقه کارو کول پکار دی ته تبدونا فرضي مراد دی او تخفون مراد نفلی صدقې دی نفلی پټي ور کول پکار دی دې لپاره چې خلاص غسلاس ته پته ونه لګي چې خلاصه شي ورکړ خو صحیح خبره ده چې موقع محل پیدا خکارو کې وانه خکارو کول پکار دي او په کوم ځای کې چې په پټ کې خیر ډیر زیاتو پیدا به ډیر او بیا پټ ورول پکار دي ان تبدو صدقات کتا خکارو ورکول خیراتنا صدقه فنعما هي نخديدا وان تخفوها کتا پټول خیراتنا وتؤتوها الفقراء ورکولم غریبانو تا فهو خير لكم دا ور دي تاسو لپاره ويكفر لربك الله تعالى عنكم استاسنا من سيئاتكم استاسنا هنا سيئات لكي مصائب البدن يا صغائر والله بما تعملون خبير الله تعالى استاسنا من خبر ده ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء دې آیت لاندې علما مسله لیکلي دا چې فرضي زکات په کافر لدا ورکه او نبلی خیرات کافر لهم ورکول شي الله وی د دې خلکو هدایت پتا باندې نه دی او بس خیراتونه ورکول لا ابراهيم عليه السلام چې مشرک راوستو او خوراک پکړه ليس عليك هداهم ندی لازم پتا باندې هدایت دی نو هدایت خو نبی عليه السلام کو هادي دی څنګه لازم نه هدایت نو هدایت دوه معنی دی یو هدایت دی قرات الطريق لار خو دلو دا د پیغمبر ذمہ داری ده دویم هدایت دی ایصال للمطلوب مقصد تر رسول خدا الله کوي دلته مراد دی چې پتا باندې دوی منزل ته رسول نه دی لازم او چې توله خامخا غم د ایمان او کې ایمان راوړي بس دعوت کار کوا دغه هدایت ستا پوره دی ليس عليك هداهم نشته پتا باندې لازم هدایت دوی حق رسول دوی ولكن الله لكن الله يهدي هدایت کې منا چا دی شاو چواري وما تنفقوا من خير نغچدا سور کوي من خير انسانيک خیرات سمال خیر مال دوی فلينفسكم د خپل ځان د پیدا د باره کوي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ما تنفقون خبر په معنا انشاء معنا لا تنفقوا په معنا باندې وما تنفقون مخرج کوي الا ابتغاء وجه الله مگر خرج کوي د الله د رضا د طلب د باره یا بخپل لفظ چې معنا باندې بیا بداسي شو ما تنفقون نه خرج کوي تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د الله د رضا د ټول د باره د مسلمان حال پکې بیان شو وما تنفقوا من خير تاسو خرج کوي سمال يوفى اليكم تاسو داغه بدل پر ملاوي وانتم لا تظلمون فتاسو باندې ظلم نکيږي یعنی داغه ثواب پر ملاويږي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض مخکي د صدقو ذکر وشو چې صدقه ورکوي اوس چاله ورکو خدای مصرف الله بیان نه مصرف اس کم زید للفقراء خرج کوي د غریبانو لپاره مال ور کوي د غریبانو لپاره للفقراء دا مال حق د غریبانو دی الذين احصروا في سبيل الله جرابن پر شوی دی الله تعالی په لار کې
لا یستطيعون طاقت نه لري ضربن د سفر کول او فی الارض پزماکه کې د تجارت لپاره ضرب لکی سفر تا او د ضربونه او چې لفظ د بیراشي سفر ته مراد دی. يحسبهم الجاهل ګمان کوي په دی باندې کوم خل اغنیا ادم الله من التعفف د سوال نه ځان بچکول په جمانه. تعفف معنا سوال نه کوي ځان بچ کوي. تعرفهم بسیماهم تبه پیجنې په نخو باندې ولا يسالون الناس الهافا سوال نه کوي د خلکو نه الهافا په زور باندې بلا ضرورت په واضح باندې. نو دا مال تاسو هغه چاله ورکی د الله بلار کې بل شوی د الله بلار کې څوک بل شوی دي. په دې مستاق دوه قسم خلک دي. مشهور معنی دا دا چې دینه مراد هغه خلک دي کوم چې په مسجد نبوي کې په صوبه کې ناستو یعنی طالبان د علم ته مرادي طالبان علوم نبوت. هغه صحابه کرام چې دی خپل پټي خپل کسب خپل کار روزګار پرې خو او راغلي په جمعات کې ناستو د نبی له سلام سره سبق یادو. دا 300 کسانو کویدل زیاتېدل با او نبی له سلام نبی سبق وایو. ابو هريره په کې مشهور طالب العلم دی. دا خلک چون کې د چا سوال نه کوي او د دې روټي تنظیم بداو چې ما خام بشو د نبی له سلام په سره یو چا سوالېګل سبد بل چا سوالېګل او روټي به بوخړلا درو دی خوراک. نو کله چې زکات او خراغه الله وي د غریبانو لور کوي ځکه په طالبانو باندې زکات کیږي په طالبانو باندې یو دا شو ځکه دا ورشي. دوی نمبر دا اخسروا فی سبیل الله مراد مجاهدین دي. مجاهدین باندې زمکه راتنګ دا یا په جیلونو کې دي او یا په غرونو کې ناس دي آزاد او نقل حرکت نشي کولای. اخسروا فی سبیل الله دا ته مراد دي. په یو ځای باندې ورتلی نشي الته پولیس نسی خلک نسی زکات لین شي یو چاته مطلوب بل چاته مطلوب. لا یستطيعون ضربا فی الارض او الله يحسبهم الجاهل. په دې طالبانو باندې خلک ګمان جاهل په ګمان څه کوي اغنیا چې دا مالدار دي. ولی من التعفف تعفف معنا التجنب عن السؤال لسؤال لزان ساتي یا تعفف لکی التجنب عن الحرام والشبهات د حرام او ځان بچ کی د شبهات او ځان بچ کی. خلکو دا سوال چې نه کوي د چانه چغواړي نو معلومی دا مالدار دی او ډېر پیسې وسره دي. او تعرفهم بسیماهم ته به پیژنې په نخو باندې. طالبانو نه خسي نه سپینې جامې سپین ټوپۍ او دا شان رومیال دا طالبانو نه خلا. تعرفهم بسیماهم دا معنا ده پټکې به بسې ټوپۍ به بسر کړي پنسي به راوچتي کړي. دیمه دا تعرفهم بسیماهم امام مجاهد معنا کړل الخشوع والتواضع. طالبانو کې نه خبرای چې دا به یو طالبانو کې خشوع تواضع نه دا طالبان نه دي. کم طالباتو کې خشوع تواضع نه دا طالبات بیان دي. عاجزي به کې سره د علم نه بعد په خلکو کې تکبر نه بلکې د علم سره حد درجه عاجزي پیدا کیږي حد درجه عاجزي. او کوم علم چې عاجزي پیدا نه کړل او دا علم نه دی بیا د الله نه سم علم وبارک الله علم را لراکا ځکه عاجزي. امام سدی رحمه الله معنا کړی دا سیماهم نخن مراد اثر الفاقه د لوګي نخي وچ شونډې سړې نیولې او دارنګي پتلو کې کمزوري وي یا د لوګي چې کوم نخه دا جمعات کې لوخي برادری کبره کې لوخي برادری خوراک پکې اړه ښکاری نه دا نخه دا کنه اثر الفاقه زیړ پړ ګرځي دا شو. یو بل معنا ابن زید کړی دا چې بسیماهم معنا دا رصاصه ثيابهم زړې جامې بیا وستي زړې جامې. دا د غریب سړي نه خدا چې زړې جامې وستي دي نو که زړې جامې چا وستي زړې جامې نو ټول کپڑے والا ځکه دا غریب دی نه خدا. او یو بل معنا امام قرطبي رحمه الله کړی دا بسیماهم مراد اثر السجود د سجدو اثرات دی پکې د سجدو اثر صحیح نو حدیث پیش کړی دی چې من کثر صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. چې د چا د شپې سجدي ډېری سحر داغه مخ کو لخکاری. څوک چې عبادت ډیر کوي د درنګ سپین سور نه تور رنگ به زړ رنگ به خدا ډېر خپل لخکاری محبوب به خلکو تخکاری ځکه دا عبادت کوي د قران او سنت خدمت وکړي. نه دی معنا ده لا يسالون الناس سوال نه کې دخل غنا الحافا معنا الحاف او الحاح یو شی دی چې په خلکو بسیون خلی په شدت سره په خطو سره. الحاف معنا ان خطل سوال بلا ضرورت دا څنګه کوي. وما تنفقوا من خير نغچ تاسو خرج کوي سمال فإن الله بشكل تعالى به باغ عليم کوهيږي. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار ادیو جن مخ کی موي چې عبد الله بن مبارک رحمه الله با ټول خیرات زکات به طالبانو ورکو او دا به ویل چې دا ماته د ټول نه غټه مرتبه ښکاری ځکه دنیا کې غټه مرتبه دوی یو د نبوت بل د علم د نبوت مرتبه چې ختمه ده نشته لہذا د علم مرتبه ډېر لوی مرتبه ده او د علم د بل لوی کار نشته لہذا دې خلکو له وظیفه په پیسې ورکو ټول مال به بدی بدل کوي.